بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. یو مومن مسلمان سره دا غم وي چې الله سبحانه وتعالی ما جنت ته داخل کړي، همیشه لپاره هغه په زړه کې دا غم وي. او موږ او تاسو داسې طریقې ګورو، داسې اذکار ګورو، داسې عبادات ګورو چې هغه مختصر وي، لنډ وي، اسان وي، او د هغې په ذریعه سره الله سبحانه وتعالی موږ جنت ته داخل کړي. نو بعضې داسې اذکار هم شته چې یو مؤمن مسلمان یې وایي، نو د هغې په ذریعه سره الله سبحانه وتعالی دغه انسان جنت ته داخلوي. امام بخاري رحمه الله کتاب الدعوات کې باب قائم کړی دی، باب افضل الاستغفار وقوله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا. او په هغې کې بیا د شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنه دغه په روایت سره د نبي صلی الله علیه وآله وسلم نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وآله وسلم فرمایل سید الاستغفار ان تقول، سید الاستغفار دا الفاظ دي چې ته داسې ووایې: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دا الفاظ دي. او بیا مزید دي چې فرمایل چې نبی صلی الله علیه وآله وسلم فرمایل ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه. یو انسان چې دا د سحر نه وویل او په دې باندې یقین و مخکې د دې نه چې دا بېګا کې په دې درمیان کې دا وفات شو، فهو من اهل الجنه، دا سړی جنتي دی. ومن قالها من الليل موقن بها، او چا چې د بېګا نه په یقین سره دا وویله فمات قبل ان یصبح، او د سبا کولو نه مخکې دی وفات شو، فهو من اهل الجنه، نو دا انسان د جنتیانو نه دی. نو اسان الفاظ دی، باید چې موږ او تاسو هر انسان یې زده کړي، او دا وایي د ورځې یو پیر دوه پیر څومره چې انسان ویلی شي، باید چې انسان یې وایي. او حدیث چې کوم دی برابر حدیث دی، ځکه چې امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې راوړی دی. او دغه رنګې دا حدیث امام ترمذي رحمه الله، امام نسائی رحمه الله هم نقل کړی دی، او امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې دوه ځای راوړی دی. لیکن د دغه تمامو الفاظ د دې نه لږ جدا دي، او دا کم الفاظ چې موږ وویل دا د صحیح بخاري الفاظ دي. نو اسان الفاظ دي، لنډ الفاظ دي، باید چې هر انسان یې زده کړي، هر انسان یې یاد کړي. او دا د ورځې سکرت یې وایي، د شپې نه سکرت یې وایي، د ماښام نه بعد، او دغه رنګې د سهار د لمانځه نه بعد او د ماښام د لمانځه نه بعد دا ویلی کېږي. نو الله سبحانه وتعالی په دې درمیان کې یو مؤمن مسلمان په دې کلماتو سره وفات کو، چې دا کلمات یې د ورځې ویلي یا د شپې ویلي، او دی وفات شو مؤمن مسلمان، نو انشاءالله الله سبحانه وتعالی به دا جنت ته داخل کړي.